السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو زیم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو دا ویډیو د اډاپ اډیشن په باره کې دا تقریبا 23 ویډیو ده. په دې کې به موږ د پی اس پی 84 په باره کې زده کړه کوو چې پی اس پی 84 څه کار کوي او دا د څه دپاره استعمالیږي او دا کم قسم افیکټس دی. نو مینوالو زه به لږ شانتې نعت ریکارډ کم، خو د دې نه مخکې ته یو ریکویسټ کومه چې تاسو زموږ جرار پروډکشن چینل کوم چې دویم دی تاسو په یوټیوب کې سرچ کولی شئ. لینک یې په ډسکرپشن کې هم شته او په لومبني کمنټس کې هم شته. او بل جرار ټیکنیکل چینل په کوم کې چې تاسو دا ویډیو ګورئ ضرور نه ضرور یې سبسکرایب کړئ، ځکه چې تاسو ته به دغه شانتې د آډیو په باره کې زبردست ویډیوګانې او دغه شانتې د نورو افیکټسو په آسان الفاظو کې چې تاسو خپل نعت نظم په خپل کور کې ریکارډ کوئ، خپل سټوډیو ځان خپله تیاروئ یا د سټوډیو چل زده کوئ، تاسو ته بالکل فری ویډیوګانې وړاندې کیږي. نو دغه رنګې ویډیوګانې به زه انشاءالله اپلوډ کوم او هغه به تاسو بالکل فری ګورئ. زه اوس لږ شانتې نعت ریکارډ کوم. نعت چې کوم دی ما له خو داسې راځي نه، خو بیا هم به یو کړی نیمه ریکارډ کوم. یو شعر: شین گنبد اعلی مولا غواړم در نبیا مولا ښکلې دا آقا مولا راکړه دیدن را مولا راکړه دیدن را مولا. کتونکو زما چونکې آواز هم ټیک نه و، بیا هم مې ته لږ شانته ریکارډینګ وکړو د دې دپاره چې تاسو ته پې زه پی اس پی 84 چل وښیم. زیاتر ملګري به یې پېژني خو بعضې ملګري یې نه پېژني او پېژنګلو سره سره زیاتر ملګرو له د دغې پی اس پی 84 د سیټینګ چل نه ورځي. ټیک شو، نو هغه به انشاءالله په دې ویډیو کې ښیم. اواز پلی کوم، اول نه ټیونر سموم، ورسره به تاسو دغه شان نور طریقې هم زده کوئ لکه ټیون شو نور طریقې. شین ګنبد اعلی مولا غواړم در نبیا مولا ښکلې دا آقا مولا راکړه دیدن را مولا راکړه دیدن را مولا. شین ګنبد اعلی مولا غواړم در نبیا مولا ښکلې دا آقا مولا راکړه دیدن را مولا راکړه دیدن را مولا. شین گنبد اعلی مولا غواړم در نبیا مولا ښکلې دا آقا مولا راکړه دیدن را مولا راکړه دیدن را مولا. شین گنبد اعلی مولا غواړم در نبیا مولا ښکلې دا آقا مولا راکړه دیدن را مولا راکړه دیدن را مولا. شین گنبد اعلی مولا غواړم در نبیا مولا ښکلې دا آقا مولا راکړه دیدن را مولا راکړه دیدن را مولا. شین گنبد اعلی مولا غواړم در نبیا مولا ښکلې دا خجی کتونکو آواز چونکې صحیح شو. اوس راځو پی اس پی 84 ته. دا پی اس پی 84 ده، دا ایکو په ځای کار کوي، ډیلی ده. زیاتر ملګري ډیلی استعمالي ای د وجې نه په ای کې شور راځي، لکه بار آواز راځي نو ای په آډیو کې شور وي نو هغه ډېر زیات بد لګي. بعضې شور وي ښه لګي خو بعضې شور بد لګي. نو اوس د دې طریقه ته زه ښیم او ډېر اسانه طریقه ده. لکه اوس دا چې کوم کله کولو شي نو دې حالات کې وي. اوس ته ګوره آواز پلی کومه، دې کې ډېر زیات سیټینګ دی. ښه، لومبیا خو زه دا کوشش کوم چې آواز ستاسو کمپیوټر هغه تاسو ته واړوم چې تاسو اورئ. شین گنبد اعلی مولا ښه، دې ډېر اسان سیټینګ دی.
کله چې تاسو دې ځای ته راشئ که نه نو دې ځای کې د دې بلا شی خپل فارمیټ کوم چې جوړ شوي دي هغه دلته کې پراته دي لکه ګوره زه په دې یو کلیک کوم اواز پلی کوم درته نبیا مولا ښکلې دا آقا مولا راکړه دیدن را مولا راکړه دیدن را مولا شین ګنبد اعلی مولا غواړم در نبیا نو دغه رنګې په دې کې خپل فارمیټ ډېرې پرتې دي نو تاسو کو یو آسان طریقه غواړئ که نه چې کله ګوره په ایکو کې مختلف قسمونه وي یو خو دی چې څنګه تاسو اواز لکه نعت شروع شو که نه نو لومبنی نمبر پورشن چې کوم دی نو هغه ستاسو په رایټ لیفټ غوږ کې وي او دویم نمبر پورشن چې کوم دی هغه به ستاسو په ګس سیټ ته یا ښي سیټ ته یعنی مطلب دی هغه بار بار اواز چې کوم راځي لکه شین ګمبد شین ګمبد بیا چې په مزه کې ایکو چې کوم دی نو هغه چې یو پیره په یو غوږ کې ستاسو وي او دویم ځل باندې چې کوم راځي چې په دویم غوږ کې راشي نو دې لپاره تاسو دا فیډبیک باندې کلیک کوم ګوره په دې باندې کلیک وې په دې 16 او بیا چې کوم دی نو 1 او بیا 12 دی که نه 12 دغه شان دا تاسو ور یو دی کولی شئ څه مسله نشته دی اوس دې کې دغه مسله دغه طریقه پکې جوړه شوه لکه په آسان طریقه تزلیک شان پلی کوم بیا مولا ښکلې دا آقا مولا راکړه دیدن را مولا ښه اوس ورته ګوره دې ځای کې چې دی نو دا ایک چې کوم لیکلی که نه دا د دې وخت دی ټایم دی ټیک شو دا ما 3 کو اوس دا 3 سیکنډ دی یا 3 لحظې دی هر څه دی هغې سره به بیا ګورو دا 12 چې کوم دی نو دا ما په خپل ځای پرېښودو دلته کې یو دی دلته لږ وروستو کو چې اواز لږ وروستو بار بار راځي که خیال وکړو تاسو ما چې لومبی اواز پلی کړو نو ایکو پکې داسې نه وه اوس د دویم کې به دا به زه ورسوم 24 ته نو بل خبره پکې به اسانه دا ایل چې کوم دی نو دا لیفټ ایر شو غوږ اواز شو دا د رایټ ښي سیټ ټیک شو نو دا موږ په دې 12 کې پرېښودو لکه مطلب دی 12 سیکنډ 12 فی الحال به ورته سیکنډ ووایو ټیک شو چې لکه 12 سیکنډ بعد به یو غوږ اواز راځي او د بل کې به 24 سیکنډ بعد راځي نو فرق پکې شو چې لومبي کې لکه نعت شروع شو ایکو شروع شو نو لومبه کې به وشي هغه اواز نو هغه دویم کې به لږ ساعت پس وروړي ټیک شو بل که تاسو دې وګورئ دا رایټ طرف ته راتاو شوي رایټ لیفټ طرف ته راتاو شوي لیفټ رایټ لیفټ الټه شوي ټیک شو اوس اواز زه پلی کومه چې څنګه شو شین ګنبد اعلی مولا غواړم در نبیا مولا ښکلې دا آقا مولا راکړه ښه که تاسو ایکو سیوا کول غواړئ دا مکس باندې کلیک دغه شو دا په دې دا ایکو سیوا کې کمی ګوره ورته دیدن را مولا راکړه دیدن را مولا شین ها تاسو وایئ چې اواز دې ډېر وخت پیرې زی راځي لکه شین ګمبد شین ګمبد شین ګمبد داسې ډېر یا نږدې زر زر راځي نو دا تاسو کمولی شئ لکه ګوره دا ما 24 کړی دا به 16 کمه 16 16 او دا چې کوم دی دا به 12 نه مخکې 8 غالبا راځي 8 به کم اوس ورته ګورئ ګنبد اعلی مولا غواړم در نبیا مولا ښکلې دا آقا مولا راکړه دیدن را مولا راکړه دیدن را مولا شین ګنبد کتونکو په دې کې ډېر زیات سیټینګ تاسو خپل هم کولی شئ تیار هم پکې شته دی او د هر چا خپل دغه دی چې څوک څنګه ډیلی جوړوي چې په چا باندې څنګه خلک یې هغه شانتې جوړوي نو دا خو ما تاسو ته لږ شانتې د پی ایس پي وړه شانتې ویډیو وړاندې کړه انشاءالله د دې نه بعد به په دې یو بله ویډیو جوړو لکه دې افیکټس ته وګوره دا افیکټس تاسو په اواز کې اخر کې راځي نو انشاءالله ګوره ورته ښه شین ګنبد اعلی مولا غواړم در نبیا مولا ښکلې دا دغه رنګې دا خو مکس راځي خو دا چې صحیح ډیلی سره راځي نو بیا ډېر خوند کوي غواړم در نبیا غواړم در نبیا مولا کا مولا راکړه دیدن را مولا راکړه دیدن را مولا
نو مینوال امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوي د را روانو ویډیو پورې مال اجازت راکړئ خو چینل ضرور دا هم سبسکرایب کړئ ورسره جرار پروډکشن چینل چې کوم دی زموږ نوی تیار شوی دی مکمل کورس پې د مکس کراپ سټوډیو پرو 8 چې کوم دی نه هغې پروت دی تاسو هم کتی شئ د اینم طریقه کار زده کولی شئ والسلام